سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو یو ځل بیا هم درته په یوې نوې خپرونه کې ښه راغلاست او ستړي مه شئ وایم. نو راغلی یم دلته دا ځل یو جلا خپرونه لرو. دغه په ویډیو کې تاسې کتلی شئ دغه جاله ورته ویل کېږي. څو ټوپان د دې لاندې بسته کېږي او د دې د پاسه لرګي اړول کېږي او بیا د سیند نه یو غاړې او بلې غاړې ته خلک په دې باندې پورې وځي را پورې وځي. که څه هم دغه داسې یو وسیله وه چې له نن څخه 20 یا هم 30 40 تر دې لا ډېر کلونه مخکې به خلکو له دې نه استفاده کوله په دې خاطر چې پلونه به نه وو او د خلک به له مرکز او ولسوالۍ به له نورو ولسوالیو څخه جلا وي. د دغه سیمې خلک چې له دې سیند نه غاړه کومه سیمه پرته ده دغه مروره ولسوالي ده د بچي کلی دی او دې غاړه دا شینکوړک کلی دی. دغسې خلک دې ساحې ته پول نه لري. نو که د دوی زنانه وي که د دوی خوراکي توکي د دوی ماشومان ټول د همدې له لارې د دې جالې له لارې تګ راتګ کوي. د دې په مقابل کې ورته دغه جالوان د دې په مقابل کې ورنه مزد اخلي د پر سر یا د خوراکي توکو په سر باندې. او نو د دغه جالوان سره به هم خبرې کوو د دغه سیمې خلک به هم غږوو تر څو هغوی هم تاسې ته ووایي چې په دومره سوده زمانه کې دوی له دې جالې څخه استفاده کوي. د دې په اړه به تاسې سره خپله خبرې وکړو. درنو ملګرو دغه ځای دې ته ترتیب شوی دی تر څو خلک په اسانۍ سره له جالې راښکته شي او په دې ساحه کې کته شي. د دې نه بیا داسې ځي او هغه ساحې ته ځي. نو اوس دغه جالوان کاکا چې را روان دی دا د دې جالې مسؤل دی چې دلته د خلکو ته دغه خدمت وړاندې کوي. که څه هم د هغې په مقابل کې ورڅخه یو څه مزد اخلي. کاکا جانه ستړی مه شي. ډېره مننه کاکا جانه ډېره مننه. زه دا جاله دې غاړې ته جاله دې غاړې ته که چې نقصان ونه شي. په خیر راغلی کاکا جان. خیر اوسې ډېره مننه. نو کاکا جانه لومړی خو دا راته ووایه چې دلته خو پول نشته څنګه دې دا سوچ ذهن ته راغلی چې داسې د خلکو ته داسې یو خدمت وکړي؟ دا خو داسې خبره وشوه چې دلته کې د خلکو ته ډېر زیات تکلیف و. دلته مثال د ګاډو هم کمزوري ده دلته دې سایډ ته ګاډي نشته ګاډي نه پیدا کېږي. لار هم خامه ده لار هم خامه ده او دا 4-5 ګاډي د هغه چې سهار کې لاړ شي نو بیا راځي مازدیګر راځي نو بیا د چې سهار کې نه ګاډي لاړ نو ټوله بیا به تګ راتګ پیاده کوي او یا به د ګاډي انتظار کوي نه مازدیګر به راځي. نو دغه ستونزه وه دې خلکو ته. ما چې سوچ وکړو چې د خلکو ته ډېره ستونزه د دې وجې نه دا خلک چې دلته مرکز ته ځي یا دې خوا راځي که زنانه یې ماشومان ټول د همدې جالې له لارې ځي. همدې جالې له لارې راځي. د دوی دا دې کې خو یو څه خطر هم شته دی که چېرته پل وي نو دې ته خو بیا ضرورت نه و. نه دې ضرورت نه. او خوراکي توکي یا اوړه غوړي دا شیان هم د دې له لارې انتقالوي. دا سلمه نږدې کورونه چې کوم دي نو دغه مواد راوړي د دې له لارې. د دې له لارې. د دې لارې. نو حتما دې ته چې څوک خیږي نو یو څه خطر خو ورسره ملګری ځکه کونړی سیند دی خونړی دی او بیا داسې غټې چپې. بلکل دا خطر خو شته دی. ستړی مه شي. څنګه یې حالات دې ښه دي؟ تاسې د همدې جالې له لارې تګ راتګ کوئ؟ مونږ خو دې جالې له لارې صاحبه تګ راتګ کوو. زمونږ دا لار خام ده شړه ده او پورته ډېره غټه منطقه ده 3 غټه منطقه دره پرته ده او دغه طرف راته تکلیف دی او د دې جالې د لارې نه پار کوو. نو د خپل کلي نه د نورو ساحو سره ستاسې اړیکه یوازې همدا جاله ده د همدې په واسطه هم د دې جالې په واسطه باندې زه ګاډي انتظار نه کوي 2-3 ګاډي هغه سهار کې وځي بیا مازدیګر دا وغځي نو ټول خلکو ته تکلیف دی همدې جالې د لارې نه ځي راځي. دا چې د یو طرفه پورې وځي یو نفر که نه د هغې په سر باندې بیا دا کاکا جان څو روپۍ اخلي؟ د هغې په سر باندې خو دا غریب زموږ نه 10 روپۍ اخلي. یو کس په سر یو کس په سر 10 روپۍ راډړي او 10 روپۍ ډېره ډېلي. ښه نو زه مشکل خو یو څه حل شوی دی خو خطر ورسره مل دی. خطر ورسره شته دی ځکه چې دا خو سیند دی غټېږي اوړي راوړي د دې ځای نه د پیټو تکلیف دی هغه وړی نه شو نو ټول تکلیف دی په دغه لاره باندې اسمار ته و سلطان درې ته ټولو ته کټه لار ده په دغه باندې تګ راتګ دی زموږ درې جالې د لارې. کاکا جانه کله چې دا سیند غټ شي داسې وخت راځي چې بیا ستا د جالې د پورې وتو را پورې وتو کار پکې نه کېږي او بیا جاله ودرې دغه د کار خو پکې کېږي په اوړي کې هم کار کېږي خو دغه د دې زه د خپلې تکلیف ته لاسه دا بیا جاله بندوم 3 نیمې میاشتې جاله بیا بند دی. هغه سیند ډېر هغه سیند ډېرې په ډېر سیند کې هم دا کار کوي لکه څه مشکل موږ ته نشته خو مشکل دغه دی چې بیا په دې کمرو کې جاله دغه نه راوسته غواړي په رسۍ باندې دې پړې باندې زور ډېر زیات غواړي. خطر به هم ډېر نو بیا خو اوړي کې سیند بیخي ډېر او خطر خو وي خو دغه خبره ده چې صرف د دې خپل زما د مشکل د لاسه سوالو ته کوم مشکل نه راځي خو مشکل ما ته زه د خپل مشکل د لاسه جاله بیا بندوم.
نه نیولې نو درنو ملګرو مونږ دغه جالې ته راختي یو او هغه حالات مونږ په تاسې باندې ګورو چې دغه جالې ته څوک وخیږي او د دې غاړې نه غاړې ته پورې وځي دغه د کومو حالاتو څخه تېرېږي نو دلته را سره کاکا جان هم ناست دی دا هم د دغه کلي اوسېدونکی دی قومي مشر دغه کلي ټول همدې لارې دوی تګ راتګ کوي دغه د کونړ سیند دی چې پیلا مونږ د کونړ په سیند کې روان یو او له یوې غاړې بلې غاړې ته پورې وځو د کونړ سیند په خونړي سیند باندې مشهور دی نو دا څوک چې بیا د دې خوا نه کاروبار کوي او اخوا ته د بازار کې یا هم د نورو ولسوالیو کې هغه هم د همدې لارې ځي کاروبار د دې د لارې نه ځي او دوه درې ګاډي سار کې وځي په هغه ځای بیا هم د دې جالې د لارې نه ځي نو خدای دې دغه مشکلات حل کړي ملګرو مونږ دې غاړې ته راورسېدو که څه هم اوس ژمی دی سیند یو څه کم دی خو دغه بیا د دې څوشنده کېږي په اوړي کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو سلیم شي بخیر راغلی ډېره مننه کاکا جانه نوم محترم کړي زموږ لیدونکو ته بس ورور زما نوم اسماعیل دی د بچی ډاګ اوسېدونکی یم او دلته پیلن مخکې نه دا 20 کاله کېږي چې زه د رئیس په توګه کار کوم که نه او پیلن د کلستر دغه مشر یم د بچی کوم کلستر دی د شوراګانو په حساب د هغې مشر یې او د هغې مشر یم نو دغه مونږ خو د دې خلکو ستونزې له نږدې نه ولیدلې یقینا چې ټول ملګري ډېرې ستونزې لري او ټول دغې مشکلاتو نه سر ټکوي تر اوسه پورې تاسې چارواکو ته یا حکومت ته کوم د دې پله باره کې کوم عریضه کړې ده نو ډېره مو ویله دا خلک موږ نه په دې ځان خلاصوي چې زموږ څه شی نشته ګنجایش نشته که نه او په تېرو حکومتونو کې چا کار نه کوو دی زموږ دې طرف ته دا جمهوریت کې خو بېدریغه کارونه شوي بېدریغه پیسې هغه وخت کې هم ستاسې غږ چا نه دی اورېدلی نه هغه وخت کې موږ داسې وه چې زموږ دا منطقه چې وه دا ډېره په تور لیست کې ارتلې وه که نه هېڅ چا خدمت نه کوو ته کولی شي چې د نږدې نه دا منطقه وګورې د سرکار کومه نښه پکې نشته دلته هېڅ شی نشته دلته اوبه نشته ټوله للمز ځمکه ده او دا خلک چې دي خواري غریبۍ دپاره بل ځای ته نور ځایونو ته ځي که پاکستان ته ځي اوس یې راپاره کړي ټانګي پیښې دلته راپاره کړي نو د دې ورور سره د الله ښه وکړي چې د دې خلکو یو څه اندازه مشکلې په دې جاله باندې راپاکلی دی ګنې موږ ته ډېره مشکل دا ده چې زموږ مکتبیان مکتب ته ځان نشي رسولی مکتب په 10 او په 12 کې پرېږدي او لکه پانتون او د دې شی ښه خواهشمند دي خو لکه کولی نه شي د لارې له وجې د لار د وجې لار کم ده لار کاچا ده دغه طرز باندې چې ځي ګاډي خو اول خو ګاډه نشته چې ګاډه پیدا شي هلته نمبر ته ولاړې ماښام پورې یو کار پسې چې لاړې هغه یو کار پسې به ټوله ورځ دغه کې قضا کې که موږ ته په دې باندې پل جوړ شي نو زموږ به یو دا تګ راتګ د ولایت سره به موږ وتړل شو او د دې خلکو ستونزې به هم کمې شي او 10 روپۍ ته زموږ کرۍ راورسېږي او د بل طرف باندې زموږ او یا 80 روپۍ اخلي نو ډېر سهولت موږ ته په پله باندې جوړېږي خو زموږ غږ څوک نه اوري موږ کمزور یو د کونړ سیند سره راځه چې څو خبرې وکړو زما سپین غر زما خیبره په ما به لاره کې ماښام شي
نو د کونړ سیند او په جاله باندې ولاړ یم. هغه جاله چې له نن څخه 40 یا هم 50 کاله وړاندې به خلکو ورنه استفاده کوله. همدغه شان په سیندونو به د تګ راتګ د دوی یو وسیله وه. خو په دې سیمه کې 40-50 کاله وړاندې نه بلکې په حاضر وخت کې له دغه جالې نه استفاده کیږي او خلک د همدې جالې په واسطه باندې له یوې غاړې نه بلې غاړې ته اوړي راوړي. نو یقینا چې ستونزې دي او دلته د پوره خطر سره دوی د جالې ته خیږي او هیڅ د دې باور نه وي چې هغه اړه به دوی روغ ځي او که نه.